نو اوس زموږ غوښتنه دا ده موږ انشاءالله په د مجلس په سر کې نه وو په بولدک کې وو د بولدکه سره رالو ستې عسکر یو چې څه مې وویل هغه ټولې پرک دي الحمدلله مسلمانان یو هر څه چې کېږي د الله د جانبه دي پیدا کوي مې مالا پناه کوي مې مالا نه د کفارو په ملګري زموږ سره ډېر زموږ د ملاقات سره ډېر خلکو ورته ملګري وکړي ملک یې هم را ټوټې ټوټې کوي بچیان یې هم را شهیدان کړل درننه د بل پر درګاه وګرځي په هغه به زړه نه ښه کوو نو د هغه څه دا توکل ورو چې هغه زموږ دوستان سي زموږ غوښتنه دا ده د ټولو علما صاحبانو سره چې هغه خفه وروڼه چې زموږ څه ظاهر سوي دي موږ دا منو په موږ کې کوم تاسو ته زموږ څه ظاهر سوي دي په یوه نامه په بل نامه بدبختي دغه ورځ راغلې ده چې داود خان شهید سوی دی د بل جنګ په موږ کې را شروع سو سره پوه نه سو چې داود خان شهید سو هغه حکومت راولاړ سو علما صاحبان د کون سپین ږیري بوته شهیدان ولس پراره سو مجاهد سوله راکړه په یوه نامه په بل نامه نه معلم پرو شوی نه عسکر پرو شوی نه سر خلاصېدی در هغه ساعته چې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت تسلیم سو سکوت یې وکړي د هغه بعد بیا په خپل مابین کې سره جنګ سره اخته کړل بله ورځ ملا صاحب راوستي د هغه مجاهد سره کړل هغه مجاهد یې بوتې ځای وساتي وخت تېر شو هغه یې ورته راوستي د هغه په مقابل کې اسلام خو ټول هغه شیان دي چې د اسلام د بدنامه کېدو دپاره دي د اسلام د خرابېدو دپاره دي او اسلام په هر نامه چې بیت المځکه ووځي بدنامه شي خلک نفرت وکړي ټول اسلامي نړۍ یا په دنیا کې چې پنځه مسلمانان په کونج د دنیا کې اوسېږي د هغو څخه خلک نفرت وکړي چې اسلام خو دغه کارونه کوي موږ انشاءالله هغه نه غواړو د علمای صاحبانو سره مو دا غوښتنه ده چې کوشش وکړي هغه ځینې وروڼه چې زموږ سره په هر رقم خوابدي سوي نه موږ ته جواب لرو نه هغه نه کوشش وکړئ چې مهاجر وو میراب وو ولسوالي وو ولس وو قوم دا ټول یو ځای کار سره وکړي خدای نکرده داسې نه سي چې کوم په رواج ځي ولسوالي وو شورا د ولسوالۍ پر بله ځي ملا و عالم و طالبان د مهاجر دی پر بله ځي د وجرې نو دا هغه تفریقه ده چې تی وویله چې کفار یې غواړي تی ټولو په خپله خبرې کې وویل چې دا کفار یې غواړي موږ هم به دې وکړو غواړو نو ستې سره مې غوښتنه دا ده ستې سره مې وعده دا ده چې موږ به ستې تر شا ولاړو تی آزاد هره خلیقه چې په موږ کې وینئ د لاس به مې نه وایسي او موږ ته کشران چې حرام نه درسلو که هر څه راته وایاست نه مخالفت کولی سو نه په مقابل درېدی سو چې کښنۍ پیدا کېږي اذان یې دروړي اذان یې در غواړي چې په غوږ کې اذان ووکړي ځان مسلمان بولم د مسلمان مور زوی یې بولم د مسلمان پلار زوی یې بولم نو بیا خو د نور شان مخالفت هم دی چې شی نه څه کولی نو غوښتنه مې هم دا ده چې کوشش وکړئ چې دغه زموږ په مابینځ کې چې اوس دا کومه اسلامي جګړه وه د دغه څه نه راخلاص په دا کې نو ستې کوشش کېږي ستې په وسه پرده چې په موږ کې خلیقه د موږ ته ووایست چې په مقابل لور کې خلیقه د هغه ته ووایست په دې کې شک نشته په موږ کې به هم پنځه مزدوران د پردي په هغو کې هم شته پر دې به سترګې نه پټوو زما د کلي ځوان طالب زما د کلي زما ورور دا غره کې راته ناست دی هغه ما وژنې زه د هغو په مرګ پسې ګرځم او بل هم یوې درې نه سره راځو په یو قبر کې صرف ټیږو بلته د هغه ملا ما ته یې دراره کوي هم راته ولاړ دی دوه راته کوي هم یې ودت ولاړ نو د دغه حالات نه راوباسئ نه زه د بله وطن راغلی یم نه دی د بله وطن راغلی دی نه دا وطن زما شخصي کېږي نه د ده او د دغه پردۍ زمینه چې نن یې پنجابی هم راباندې زده کوي نن یې ایرانی هم راباندې زده کوي چې هغه مسلمانان کړي محتاج خلاص کړي محتاج او نن هغه زړه غواړي چې څه باندې زده کړي نن هغه ورسئ چې موږ یې تکا تکا کړو هر څه یې راسه ورک کړو در اوسه مې ښځې و کوچنیان و هر څه د بل په وطن کې په بېعزتي کېږي هغه هم اوس وایي چې زه ستا سره کومک کوم ستا غم هغه کومک نه کوي دی بیا هغه حالات غواړي نو زموږ د علما صاحبانو سره دا غوښتنه ده غلطي
تاریخیان یې کړي دي، منو یې ټول حکومت کړي دي. دا هغه وخت کېږي چې په قانون کې اصلاحات راشي چې ټوله ولس طالب حکومت ولس ټوله سرچینه قانون اساسي څه د پلان تورې نه دی چې نه بدلېږي. دغه خلک لکه دا وایي چې ناصر تر دې کم علما پکې شوي چې د قانون اساسي تثبیت کړي، تر دغه خلکو تر دغه علما صاحبان کم علما پکې شوي. نو دا څه د قرآن شریف تورې نه دی چې نه تغیرېږي، دا تغیرېږي. خو که چېرې مشت ته ناصر وکړي ځینې شیان د شریعت څخه لږ لري کولی شي دا مشت اصلاح کړي. خو هغه ستی په ملګري ستی په حمایت چې ولس و حکومت و خلک په ژبه سره پوه شي. عسکر هم ټوله ستی بچیان دي، نه د انګلستانه راغلی دي، نه د پنجاب راغلی دي، نه د ایران راغلی دي، نه د چا پر شخصي غلا کوي، د حکومت د جنایي مجرم کېږي. هغه هم غلی غره ته وایي زه طالب یم. خو ته یو مقابله ډله شته دی چې په هغه ګډېږي، کار څه جرم کړي، که د چا شخصي قتل کړي، که د چا پر مځکه تجاوز کړي، که دکان مات کړي، که موټر د بازار غلا کړي، کار جرم کوي. دا هم زغلي هغه ځای سرپناه بولي، یا زغلي چمن له یا غره له زغلي وایي زه خو د مقابله ډله غوښتم. نو دا ګرد هغه نواکسات دي چې زموږ په لرېوالي کې دا بدبختي را پیدا شوې ده. نور ټوله د وطن خلک یې موږ بیا هم زر پیسه درنه خبره منو، هم یې عسکر یو هم چا سره دواس موږ کوو. هر څه موږ د اسلام په لاره کې به مرو، پر دې عقیده لرو چې د ټولې دنیا ټانګانو تایرې زموږ سره وي چې الله وژلي به چا وایم څوک نشته. که د ټولې دنیا توپکانو سلاوي زموږ په ضد دي چې الله ساتلي څوک وژنه وایم. نو زموږ د هغه غوښتنه ده نور مو کشران او انشاءالله دوامداره به ستۍ مایه کوو. تیم خپلې غونډې دوامداره وساتئ. د کندهار تجاران به په دې کې کومک کوي. ملایان صاحبان خو په دې کښتۍ کې خو بیا بیخي شی نه لري. د حکومت دغه ځینې ښایسته د ولس و د حکومت په مابین کې رابطې ځای د هغه استجاب دا کوي نعمت خان دا کوي ولو نو څه به کوشش وکړو تیر به راګرد کړو. تجاران به د علماو صاحبان سره کومک کوي. موږ به ټوله چې څه په وسه هغه به دغه د خیرات په کنجۍ کې اچوو او دغه علما صاحبان برکت کوي. حکومت اصلاح کېږي. حکومت ستي حکومت ستي څه جوړ دی ډېر اسانه اصلاح کېږي. هغه ورور چې زموږ خوا دی په غره کې ناست دی هغه را اصلاح کوي. موږ هغه سره پوه کوي حکومت اصلاح کېږي. حکومت ستي په خوښه دی چې نن نه وغواړي به دا حکومت که نن ورته ودرېږي قاطع نه کوي. هېڅ حکومت په زور څوک نشي. حکومت هغه د شورویانو ملګرو په زور کوي هغه اتې ولي. نور حکومت په زور څوک نشي کوی. بیا هم تشکر چې موږ ته وخت راکړئ. زموږ لپاره کم نه و چې ټول عالمان یاست، تکلیف شوي یاست، د لرې ځایو سره راغلي یاست. ډېره بخښه به کوئ. خدای دې هر قدم د نیکۍ په تاریخ کې در واچوي. خدای دې اجر درکړي. زموږ په وسه څه نشته. الله دې اجر درکړي او د دې وطن د خیر لپاره یو قدم دی چې څونه کولی شي یو خواږه دې ورور دې وطن له راوستی شي. موږ د هغه سره که نه کوی شي هغه زموږ سره او دا د دې کور چې هر څه یې در وسه کړي هر څه چې کړي که پر ما ټکان کړي دي که پر بل کړي دي ازاد راشي. نه توپک غواړو نه موټر غواړو نه پوښتنه څه کوي چې څه یې کړي. دا خپل کور دی. هېڅوک هم د سترګو تور نشي کولی. تشکر.